ما ډېر ژوند ملکان کې تېر کړی میمري شفق صاحب ته ډاکټر صاحب ته حنیف صاحب ته پته ده زه چې کله رسالپور ته رالم زمونږ اتمه ورځ وه ماشوم رالو یو 2 میلمانې دي ستا زه راووتم یو میلمه سره ملاو شوم بل میلمه اجسته وه ساده سوده ما ته راغاړه وتو خو په هغه غاړه کې ما څه محسوس کو ځکه چې زه د هغه خپل ټیم نه زیات د ځان سره جوختون یم سوچ کوم چې دا هسې خو هغه حنیف صاحب وایي د ما نه 6 کاله مشر و خو ښکارېدو به هغه ماشوم نو چې کېناستو ما ته وایي خټک صاحب زه دې وپېژندم مې نه پېژندې خو دومره مې وپېژندې چې ما ډېر ښه پېژنې وایي هغه څنګه ما ستا د دې غاړې نه راکولو نه ما ته پته ولګېده وایي تا همدرد لیدلی دی مې نه نوم مې اورېدلی د خیشکو دی ډېر ښه شاعري کوي ډرامه لیکونکی دی ډېر څه دي شاعري څنګه ده مې ډېره ښه دا ټولې خبرې مو وکړي د هغه ورځ نه زما د همدرد صاحب سره بیا تعلق جوړ شو همدرد صاحب که به هره شپه نو ځکه چې زما او د هغه په صدر کې و مونږ سیسمنډۍ کې و زمونږ فاصله یو 2.5 کیلومتره وه خو په 3 څلورمه شپه به هغه د ملګرو سره راتلو زما به ډېر قدر کولو او یو ورځ دا خبره وکړه چې خټک صاحب زه ډېر ماشوم وم او ستا یو غزل به مې په ریډیو د خیال محمد په اواز اورېدو اشنا د لیونتوب هغه وختونه دې جوړې شول او زما ستا سره مینه پیدا شوې وه بیا هغه سرګرمۍ مې ستا خبرېدم به تې بیا چې ته ریډیو پاکستان نه پروګرامونه به تا کول ادبي پروګرامونو په دې خبرې به مو کولې بس زه خبرې خو پې ډېرې وشوې خو دا به ووایم چې ځمکې کلنګ دې زورور دی ځمکې کلنګ دې زورور دی زلمي دې اخلې رالیږي تش پالنګونه نو همدرد صاحب واقعي چې همدرد و د هر چا همدرد و که په هغه ډېرې خبرې وشي نو سر ته نه رسي او همدرد صاحب همیشه ژوندی وي او الله دې وبخي الله دې جنت فردوس کې مقام ورکړي السلام علیکم لړغماجون غمدرد د مرګ په ډوی سفر تللی دی د شاعرانو د دوستانو د زړه سر تللی دی لړغماجون غمدرد د مرګ په ډوی سفر تللی دی د شاعرانو د دوستانو د زړه سر تللی دی او د ادب په ګلدسته کې خشته ګل د ګلاب او د ادب په ګلدسته کې خشته ګل د ګلاب د مرخزان کو پانی پانی دغه ګل په شتاب د مرخزان کو پانی پانی دغه ګل په شتاب د ادبي دنیا نقل معتبر تللی دی د شاعرانو د دوستانو د زړه سر تللی دی ډېرې ډرامې یا تخلیق کړي چې هر چا کتلي ډېرې ډرامې یا تخلیق کړي چې هر چا کتلي په پی ټي وي کې یو ځلې نه بیا بیا کتلي او په پی ټي وي کې یو ځلې نه بیا بیا کتلي نرم مزاج با اخلاق منور تللی دی نرم مزاج با اخلاق منور تللی لړغماجون همدرد د مرګ په لوی سفر تللی دی همدرد ویل به داغه به ویل همدرد ویل به سر تر پایا محبت و ماجور د ماجور صاحب باره کې همدرد ویل به سر تر پایا محبت و ماجور د پښتو ژبې د ادب زین و زینت و ماجور همدرد د هر نه د ماجور مثل ګوهر تللی دی
همدرد د هر نه د مهجور مثل ګوهر تللی دی د شاعرانو ادیبانو د زړه سر تللی دی د شاعرانو ادیبانو د زړه سر تللی دی دواړه ملګري د محفلو د غالب ترینا دواړه ملګري د محفلو د غالب ترینا هم د ډاکټر عبدالله جانو د زنګي قرینا هم د ډاکټر عبدالله جانو د زنګي قرینا ورپسې جاړي د یارانو نه دلبر تللی دی ورپسې جاړي د یارانو نه دلبر تللی دی لړ همایون همدرد د مرګ په لوی سفر تللی دی د تور لغت تورې تیارې کړې پیروخانه ربا امین د تور لغت تورې تیارې کې پیروخانه ربا ستا په دربار کې په دعا یې مګویانه ربا ستا په دربار کې په دعا یې مګویانه ربا ابن لبید وایي ښایست د مازدیګر تللی دی ابن لبید وایي ښایست د مازدیګر تللی دی د ادبي ناوې د غاړې نه زیور تللی دی د ادبي ناوې د غاړې نه زیور تللی دی